سلامونه احترامات الله دې وکړي چې ټوله به روغ جوړ سلامت یاست. د لغړستان چیف اف سټار امیر محمد سکرټري راسره ناست دی. د امیر محمد سکرټري سره به مجلس وکړو. نن د پرلت 43مه شپه ده. خاص دا د باډر روډ دی، دا مخامخ سکرټري صاحب ته دا د اور لګېږي. دا د لغړستان ځوانان دي، نو د ده سره به مجلس کوو. سکرټري صاحب کمیټه هم راغلې ده او د چمن کې بېروزګاره خلک هم ډېر دي. یو څه مجلس راته وکړه، څه وایه په دې اړه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستا کور ودان پهلوانه چې ته راغلې زموږ ته په دا نیمه شپه کې ورځې وکړې. نن 43مه شپه ده، خو د ښار حالات ډېر خراب دي. قسم په خدای پهلوان ته په خدای یقین وکړه، دی خلک راځي، دی مجبور انسانان راځي. زه اوس یو سړی ما له راغلی ول زه چوکیداري کوم، ډوډۍ دلې خورم، مال ورسره ته یې وخوره. بل ساعت کې راغلی ول ته ورته وایه چې څه په دې الپاپای کې راکړه، زه یې کور ته وړم. بچیانو مې ملکه شی خوړلی دی. نو موږ د دې ښارو مشرانو ودیعجان ته وایو، او دا سرمایهدارانو ته وایو چې وروره خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، دا غیر ځای دی، هېچا ته لاس وښوروئ، د هغه مې ګټه ده. اوس ګرد خو موږ نوس کوئ، د وطن جنګ به موږ در وکړو انشاءالله تعالی چې هره کام یې که خدای کول که خدای کول په دا شپږ اووه شپې کې به د ښار د دی خوشحالي راځي چې انشاءالله تعالی ګرد خلک به د مصیبته خلاص. که نوس خلاص بیا قدمونه اخو پهلوانه، سخت سخت قدمونه اخو. خو موږ د دې ښارو تجارانو واجانو سرمایهدارانو ته دا خواست کوو چې هر یو په خپله محله کې وګورئ، په خپل دغه کې وګورئ. دا نه معنا چې ځای پهلوان ته ورکړه، بل ته ورکړه، بل ته ورکړه. ته یې وګوره چې څوک سړی حق لري هغه ته یې ورکړه. خلک در په دره دي، بله ورځ ته یې ولیدې دا عمران ځوان میسج هم ته یې ولیدو، هر څه یې ته یې ولیدو. دا زموږ انسانان پر خلکو زړه نه سوځي. نو دا ده سره دوی څه پکې دا دنیا ګرده دا نه ګازه کپن وړو. نو موږ ته وایي د آخرت لپاره یې څه وکړئ. خلک ډېر برباد دي، خلک ډېر ټکور ټکور دي. د ماښام زه په قسم درته اخلم چې په 100 کورونه دی شته چې دا چانس بل شوی دی، دوی ولکه غوړ شی خوړلی دي. نو لا وچه ډوډۍ، لا په پور، لا په زار، دی په عزت الله خلک پهلوان عجیب. بله ورځ ما ډېره سخته ژړا راغله. نو ځوانو موږ پر دا ځای ډوډۍ وخوړه په خیمه کې. قسم په خدای دا زوړ شی او دغه ټوله که ډوډۍ، دا ډېر د افسوس ځای دی، دا ډېر دغه ځای دی چې ځوان دی کار کوي، ولکه لا فکر کړی و، لا یې شی کړی و. سپینو جامو الله دې وشرمېږي، چا ته ویی نیسي، کور کې شی نشته. نو موږ د ټولو وطنوالو څخه دا خواست کوو چې انشاءالله تعالی د پرلت پورته کېدل دا رقم نه دي. د پرلت پورته کېدل دا دي، لا به جنازې زموږ ته پورته کړي یا به موږ ته خپله لاره کړي. بس ښه شپه درته غواړو. ټولو ته سلام.